سپینه ډاګه یې پرېښودی یمه څه شول زما د تورو شپو ملګري په سپینه ډاګه یې پرېښودی یمه څه شول زما د تورو شپو ملګري چې نفرت زما له نومه کوو زما یاران شول د هغو ملګري مور مې ویل بې وخته مه ځه چرته دا خلک وژني په پیسو ملګري د ننګ غیرت او د پښتو چې ډک وي په شمار په کار مې یو څو ملګري مننه د ننګ غیرت او د پښتو چې ډک وي په شمار په کار مې د یو څو ملګري کم اصلو سره وګرځېدم څه د کم اصلو یارانې مې وکړې ورته یو ځان مې حلال کړی نه دی نور خو په ځان بلا کانې مې وکړې مطلب پرس خلکو خپل مې نه کړل پوره یو سل ځای دوستانې مې وکړې ډېر ښکلي یار ډېر ښکلي دا کم هلکان چې ګیر او بیت لرې کوي خفه کېږئ مو دا زما په دین په دنیا خویندې دي هلکه کمنټ کې ورته څه ووایې ملګرو که نه ښه خفه کېږئ مو دا زما په دین په دنیا خویندې دي هلکه مرګی ډېر پکار دی چې دا چېرته دونه غوسه دی ګزاره کوې وروره نه نه خیر کنځل دا وګوره پس خیر دی پرېږده بچه سلام علیکم ورور مې څه کوي هلکه ملګری خو ډېر سخت غوسه دی یار مالدار سړی چې په واده کې اتڼو کې نو خلک وایي د حاجي صاحب زړه ژوندی دی بالکل او مونږ غریبانان چې پکې لږ تاو راتاو شو وایي دا د ډمانو نسل دی بالکل ټیک یار بالکل ها بخت رحمان نیولې شوی د باران وریږي ځه بخت رحمان له پلکې خپکې خوا بیا خلک بخت رحمان پسې نښتي مخامخ ماته وګوره د مټي وایګه ته پنا چې مو واسه د مور په کوڅه اوس یې خوند وکړه ځه دې چوکرې ته وګوره چې د خپل وګورن څنګه وګورن بیا دا څه پنا ورته راځه څنګه د بازار ګرمي دي ګوره اورېګه چې توله دي کی بخت رحمانا زه خو ستا ډېر عزت کوم ډېره دې مشر ته اوس وګوره دې په پزور ځان بې عزته کوي وګرځېدم د کونډې رنډې بیا ستا په مور زه څوباړی منډه به دا ځای خو ته ووایه اواز کوه ځه اواز که په مور کې د موږی کته کړ د خیبر پښتونخوا حکومت د ټولو نه غټه فیصله کړې ده مقامي اسمبلی کې بل پاس شوی دی هغه هلکان او جنکۍ چې عمر یې 13 کالونه زیات وي او د هغې ودونه نوي شوي نو د هغې مور او پلار به ډېر زر ګرفتارولی شي واه وادي لونډانو دپاره اتڼ شي اوس خو هجراګان کړي په منبر بیان چاو ملنګه اوس خو چوکراګان شبي جمعې لځي او دلته بې هزاره سړی نه چلي درمان لالا دلته بې هزاره سړی نه چلي هزاري سړی کعبې لځي ډېر ښه ملنګه کونډو رونډو باندې عشق کوي ربه دا سړی څنګه سجدې لځي تشي خزانې کړي د وطن زما ګوره بیا لندن او امریکا مړی کی سنبال کی او خخی کی بیا یې خپ
په صدق جنازې بالکل او څوک دلته حرام او حلال پیژني دلته کې پیسه ګورې پیسې بالکل دلته نن قربان ملنګ راغلی دی ځکه یې دا خلک تماشې لري ډېر ښه ملنګ یار ډېر ښه هلکان چې سهار پاسې پنځه منټه پکې د دې څه وجې کړي د منټ کې جواب راواچوي ملګرو جواب ورکړئ که نه ښه که چا سره ښه شان جوابي کمنټس کې ورته ولیکئ ښه بابا دا څه دا لا بیا داسې دی لګې دا ټکانې روټې وای الله خندار دې بابا پکې ښه خوشحاله دی ښه بیماری پھیلے گی بیماری بابا سوابی یو زمون دې غنډه سر ته نه راځي په ناټي راټینګې راځي درې ته جمعه دنیا د یار د سره زار شو نو جلی شبنم استاد دنیا هر وخت یاران کله کله ویلانو الکه شی به ټولې درس ویزل مچ کو یا الله خیر یا وای موټر سایکل غارق شو نه مې ځان تیر د موټر سایکل غم کوي وای دې بیخو باسه موټر سایکل خو اوس باندې بیا به سم چې تاسو د موټر سایکل غم دي خلکو سره د ځان غم یو د لاس څه شو د لاس ورته پته مې نشته غړې مې څه شو اوس هم د غړې غم کوي ملګرو چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک کړئ سپیکر سے بل خپل خبره خبر الغام خو په دې یو وایا وای سر مې ته پریک په دې چې سر مې ټیټاو سر مې ته پریک چې سر یې نه ټیټاو چې سر یې نه ټیټاو بیا وایا کنه یار قاتلا شهرانه